بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات نیکې او نیکې پر ځای مې ومنئ. دا هم د ننګرهار د بېسوده ولسوالۍ د دامان کلی دی. په دغه ځای کې زموږ او ستاسې کومې خویندې چې دي هغوی د قرآن زده کړې کوي. دا ځای تر اوسه لا بیخي اماده نه دی د ناستې لپاره، ګرمي هم وي، خو ما دا ځای نه و لیدلی. په غیاب کې بیا موږ غوښتل چې اوس اندازه کومک ورسره وکړو، هماغه و چې دغه سترنجۍ 10 سوپاري مې ورته هدیه کړل، د اوبو لپاره مې ورته تربوز هغه کړ. انشاءالله په راتلونکي کې بیا هم ورسره موږ مرسته وکړو. دغه مرسته موږ ته نیلاب خورکۍ ته تهمینې خور ورکړې وې، هدیه خور ورته 20 پاونډه ورکړي وو. نیلاب خورکۍ موږ ته راولېږل. هغه پیسو باندې موږ یو څه اندازه دغه خریداري کوو، 100 روپۍ به سره پاتې دي، دغه به ورته نغدې وسپارو. تاسې د دغه وضعیت خپله ګورئ. تقریبا په دغه ځای کې 80 کسه زموږ او ستاسې خویندې راځي، د قرآن شریف زده کړې کوي. خو انشاءالله زه به بیا هم کوشش وکړم چې نورې مرستې ورته پیدا کړو، دغه ځای دپاره مکمل فرش شي. هغه خپل فرش دی، هغه هم چې ورسره ورشي، هغه پخوانی مخکینی خپل فرش دی. دغه یو ترموز شو، تر څنګ یې قرآن عظیم الشان شو، تر څنګ 10 سوپاري چې یو سوپاره ده، په دغه کې به هغه خپل هغه کوي. هر یو ماشوم به خپله جدا جدا سوپاره کې خپل درس وایي. حاجي صاحب دغه پیسې ته واخله، ویش واره. دا 1.5 افغانۍ چې باقي مانده دلته کوم څه ضرورت کېږي هغه تاسو ته ښه معلومیږي که نه، چې هر څه تاسو ته ښه ښکاره کېدل په هغې باندې خپل ضرورت پوره کوي د مدرسې لپاره. که یخ ورته اخلي، که نور څه ضرورت وي، دا 1.5 روپۍ په دغه مدرسې تاسې ولګوئ. مننه.